عربي امارات وايي په بېلابېلو برخو کې د افغانستان ملاتړ کوو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د متحده عربي اماراتو د بهرنۍ چارو وزیر وايي هیواد یې په مختلفو برخو کې د افغانستان کلک ملاتړ کوي. د ګلف ټوډي ورځپاڼې د راپور له مخې شیخ عبدالله بن زید النهیان دغه څرګندونې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې له همغږي کوونکي فریدون سینریلي او غلو سره په وروستۍ کتنه کې کړي دي. دا راپور له مخې په دغه غونډه کې چې په ابوظبي کې ترسره شوې او نیټه یې نه ده مشخصه شوې، دواړو لورو په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او په دې اړه چې متحده امارات او ملګرو ملتونه په دې برخه کې چې په راتلونکي کې په څه ډول همکاري کولی شي خبرې کړي دي. په دې کتنه کې د هغو ستونزو د حوالې لپاره چې افغانان په تیره افغان ښځې ورسره مخامخ دي د نړیوالې ټولنې د همکارۍ پیاوړتیا مهمه بلل شوې او ټینګار شوی چې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو د هڅو باید ملاتړ وشي. تاسو د متحده عربي اماراتو لخوا د دغه تازه اعلان په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د داسې تازه پر وخت خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې